خوب لیدل دا په اسلام کې یو جدا حیثیت لري، دا یو جدا موضوع دا په دې باندې چې څومره خبرې وکړې شي نو هغه پې کېدلی شي. په مختصر به دا ووایو چې وحي په اوس وخت کې منقطع ده او صرف مبشرات پاتې دي. ښه خوب هغه چې دې په خپله یې یا د بل څوک سیکي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې ښه خوب دا د نبوت 46 حصه ده، شپږ څلوېښتمه. وحي منقطع شوه خو مبشرات چې دی دا باقي دي. نو کوم شی چې د نبوت حصه او د نبوت مقام ورته ورکړی شوی یقینا چې هغه په اسلام کې ځانګړی حیثیت لري، لوی مقام لري. نو د مبشراتو د ښو خوبونو د هغې مقام شته. دا جدا موضوع ده چې په دې باندې خبرې کوو، علامات یې څه دي، چا ته به بیانې، په کوم وخت کې به بیانې. مختصرا دا چې خوبونه دا په اسلام کې مقام لري. زمونږ ډیر شرعي امور دا په خوبونو باندې ثابت دي، لکه اذان د 5 وخته مانځه دپاره مونږ کوو. نو عمر فاروق صاحب همدارنګه نورو صحابو دا خوبونه ولیدل او ملائکه هم راله د هغې په موافقت کې. نو اذان اعلان شو. نو اذان شرعي امر دی، خو لیکن الله تعالی د منام په ذریعه باندې دا ښودلی دی. بیا څومره چې د یو انسان روح صفاوي، دروغ نه وایي، په خبرو کې صداقت وي، عمره د هغه خوبونه رښتیا وي. نو پیغمبران د دوی خوبونه داسې دي لکه څنګه چې ظاهرا وحي ده. د پیغمبر خوب چې دا وحي ده. البته د ولی یا د نیک انسان خوب دا ځواني څیز دی، دا د ده سره تعلق لري ځکه ده لیدلی، د ده دپاره قطعي دی، د بل په باب کې ځواني دی. نو اولیاء پاکان خلق یا مومنان نیکوکاره مسلمانان هغې نیک اعمال کوي، د دې د وجې نه د هغې روح صفاوي، قلب یې صفاوي، خوبونه هم چې دی صفا راځي. او کوم چې ګناهګار وي نو ګډوډ خوبونه یې